د چین او جاپان له لوري په سخت حالت کې له افغانانو سره زبردست اعلان. چین او جاپان له افغانستان سره د څومره مرستې اعلان وکړ، تازه یې څه ویلي دي، جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د اقتصادي حالت له خرابېدو سره د ځینو هیوادونو همکاري په زیاتېدو ده. نړیوال بنسټونه په افغانستان کې د اقتصادي سقوط خبر ورکوي او د نړیوالو څخه غواړي چې د افغانستان د خلکو سره فوري او بشري مرستې ترسره کړي. تازه د چین له لوري اعلان وشو چې د افغانستان د حکومت سره $1 میلیون نقدي مرسته کوي او د 15 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت به د خوراکي او طبي توکو مرسته وکړي. تر دې وړاندې چین د افغانستان د نوي حکومت سره $15 میلیونه مرسته کړې وه، خو اوس د چین وروسته بل هیواد هم خپلې مټې رابډ وهلې. تازه د چین له لوري د افغانستان سره د $50 میلیونه مرسته اعلان شوې ده. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر پرون رسنیو ته په خپلو خبرو کې ویل چې په افغانستان کې یو انساني ناورین رامنځته کېدونکی دی. له همدې کبله دوی دې هیواد ته بیړنۍ مرستې رسوي او د افغانستان تر سره $50 میلیونه امریکایي ډالر مرسته کوي. د دې مرستې د مصرف طریقه به د نړیوال بنسټونو په واسطه کیږي. د جاپان حکومت به نړیوالو بشري بنسټونو ته $50 میلیونه ورکړي ترڅو دوی د افغانستان خلکو ته خواړه او د اوسېدو ځایونه برابر کړي. د جاپان د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې دا مرستې به تر ډېره هغو خلکو ته ورکړل شي چې د خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي. دا لومړی ځل دی چې جاپان هیواد د افغانستان د نوي حکومت د راتګ وروسته دې هیواد ته مرستې استوي. جاپان په تیرو 20 کلونو کې د افغانستان سره په بېلابېلو رغنیزو برخو کې مرستې کړي دي. د افغانستان نوی حکومت هم تمه لري چې د جاپان هیواد به ورسره د بیا رغونې په برخه کې مرستې وکړي او د دوی سره به د همکارۍ لکه د پخواني افغان حکومت سره همکاري وکړي او د دې هیواد سره به خپلې مرستې جاري وساتي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. کومه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.